السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم دلاور خان یو ځل بیا د تاسو ټولو ته خپل پلاک کې چې د هر کلی ویم. نن د جمعې ورځ دا اول خو زما د سایډه د ټولو د جمعې ورځ هم ډېره مبارک شه او الله نه امید دی چې دا ورځ هم چې د ښایسته تېره شي او سره زمونږ ته هم دعاګانې کوئ. نو راپاڅېدم ما ویلې راځئ چې نن چې د جمعې ورځ ده او په یو ای کې دا د جمعې مونځ چې دی او یو د اختر مونځ ټول مونځونه ښایسته وي، خو دا دوه مونځونه چې کوم دي دا داسې دا ډېر ښایسته وي. اکثر چې دی ډېر زیات خلک ورته راځي او د جمعې مونځ داسې دلته لکه څنګه چې اختر مونځ وي ډېر زیات خلک وي او د هرې کنټرۍ خلک پکې، د انډیا هم پکې، د بنګلادیش هم پکې، د پاکستان، نیپال چې کوم ځایونو کې څومره مسلمانان دي او په یو ای کې اوسېږي هغه ټول دلته د جمعې په ورځ کې ټول په یو ځای د جمعې په ورځ باندې او په یو ځای باندې جمع ورکوي. راځئ ما سره اوسئ او تاسو هم چې د ویډیو نه خوند واخلئ. که ویډیو هم خوښېږي نو کوشش کوئ یو لایک کمنټ کوئ ورسره شیرینګ هم کوئ. نو راځئ ما سره اوسئ. ماشاءالله جانمازونه خو ډېر پراته دي خو زه پکې دا چالو کم که نه جانمازونه ټول ښایسته وي، خو زه پکې ځان له چې دی یو ښایسته شان جانماز ګورم. د جمعې ورځ ده خان دا چې دی دا ښه مزیدار ښه ښایسته نوی جانماز دی، دا به راوالو. صحیح ده، دا نور به واپس په ځای کړو. دا اوس د خیره سره جانماز هم راواغېستو. دلته به جانماز خامخا وړئ ځکه چې د کرونا چې دی بیا الاول شروع دي او زما یې څومره خیال دی چاینه ته فلایټونه بند شوي دي. نو بس الله دې خپل رحم وکړي، دواګانې کوئ چې بیا دپاره لاکډاون ونه لګي. دا اوس موږ روان یو د خیره سره او خلک هم لګې دي جانمازونه راغستې دي، ما هم راغستی دی. جومات چې دی هغه دی، اوس چې دی موږ هغه جومات ته ځو. په وخت باندې د جومات چې دی تګ دا فایده کوي چې دلته بیا رش ډېر زیات وي، بیا دننه مسجد کې ځای نه میلاویږي. نو په وخت باندې ښه وي، بار بیا ګرمي. ماشاءالله خیال هم دی لیکن د هر ځای خلک شته دی. هغه جومات دی بار جومات چې دی دننه چې دی ټول ډک دی. نو موږ به چې دی اوس بهر به کینو، بهر به مونځ کوو. نظاره تاسو کتلی شئ ماشاءالله. اللهم احفظ وسلم وبارك انها واستقامها وان مخافها وازدهارها وبارك في خيرات. الحمدلله مونځ مو شو د خیره سره او بس اوس چې دی زه واپس خپل ځای ته راغم. نو زه خپله اوس هم په جومات کې ولاړ یم. دا د الله تعالی زه ډېر زیات شکرګزار یم چې ما له داسې زندګي راکړې چې زما په جومات کې دننه چې دی زما ډېر زیات ټایم وي. لکه ما دوبۍ کې داسې دي چې مطلب مونځو کې ډایرکټ جوماتونه بند شي، خو الله پاک چې دی ما ته داسې ښایسته جومات راکړی چې په هر ټایم کې زه وغواړم نو زه ورته راتلی شم او زه چې د هغې کې عبادت خپل کولی شم. نو دا د الله تعالی ډېر زیات په لکونو باندې ډېر زه د الله تعالی نه ډېر زیات شکرګزار یم چې داسې زندګي چې د الله پاک ماله راکړې ده. زما نه خوښېږي داسې بلډینګونه دا کوم چې دا بره ولاړ دي. زما چې دی خپله چې دی عاجزي ډېره زیاته خوښېږي او عاجزۍ کې چې دی الله پاک چې دی ډېر برکت اچولی او ډېر الله پاک چې دی په ډېر خوشحالي اچولی. د خوشحالي په دې غټو بلډینګونو کې نشته دی، کومه خوشحالي چې په دې وړوکي کورونو او په وړوکي ځایونو کې ښه. زما چې څومره داسې کم عمر والا خلک چې زما دا ویډیو ګوري نو هغوی ته زما دغه یو مشوره ده، کامیابي چې کوم ده کامیابي هغه یو واحد مونځ دی او قرآن دی. نه چې به وړوکي وم نو ما چې به سم غوښتل نو ما به پلار ته به مې اول نه ویل، ما به اول چې دی خپل الله ته ویل چې الله ماله چې دی دا شیز راکړي، که هغه به هر څه هغه به ماله الله پاک چې دی یو ذریعه به جوړه کړه، یا به مې مشر راوړو یا به مې چې دی پلار هغه شیز راوړو. نو دا واړه خوشحالۍ لکه څنګه چې کمپیوټر شو په 2008 کې چې دی کمپیوټر ډېر زیات یو نوم و په هغه وخت کې. نو ما چې دی یو کمپیوټر خواهش کولو نو هغه چې دی ما لکه وخت خبرې که نه
دغه شان چې دی سایکل پوه شې زه وړوکی وم سایکل مې غوښتلو نو ما چې دی په مونځ کې مې مونځ مې وکړو بیا مې دوا وکړه چې کتل مې نو پلار مې چې دی سایکل چې دی روان کړی دی غریب چې دی په سایکل باندې چې را روان شوی و نو په هغه وخت ما ته ډېر زیات یادېږي او زه د خپل د پلار ډېر زیات شکرګزار یم چې هغه مطلب په ډېرې غریبۍ کې او زمونږ چې دی ډېر داسې واړه واړه خواهشات وو چې هغه مونږ له هغې پوره کول نو زه خپله اوس هم هغې ته ډېر سپیشل دواګانې کوم ماشاءالله خبره مې کوله ګوره سونور و یو دم سره چې دی پورې شوله دا څه دا چې دی د پلار دپاره زه لګیم خبرې کومه نو خبرې مقصد مې دا چې کامیابي نه تاسو له شاهد انور درکوي نه تاسو له کبیر افریدي درکوي نه تاسو له چې دی طاهر خان درکوي چې تاسو لږه موټیویشن دپاره د هغې ویډیوګانې ګورئ که نه کامیابي تاسو له هغه بره الله درکوي نو کوشش کوئ هغه الله سره تاسو تعلق جوړ کړئ دا کامیابي و تاسو پسې خپله منډې وئ زه خپله د کامیابۍ نه منډې وم زه چې دی نه غواړم او الله پاک یې ماله په زور راکوي تاسو یقین وکئ چې زما خپله یو ټینشن نشته دی ما څه د وجې چې ما ته هغه الله پاک ما سره دی زما په زړه کې ما سره الله پاک نږدې دی نو کامیابي خپله انسان پسې بیا را منډې وئ چې کله ستا نیت صفوي او ته د زړه نه کله الله سره تعلق وساتې نو دا وړوکې غونده کې ویډیو وه امید لرم ستاسو به خوښه شوي ډېر داسې کسان به چې هغه به وایي ځان یې راته ملا جوړ کړی ملا نه یم خو زموږ ډېر داسې کشران دي چې هغه زموږ فین دي اکثر ما ته میسیجونه مو کوي نو دا زه د هغې دپاره دا یو وړوکې شان د ویډیو جوړه کړم زه یم چې هغې وګوري نور ما له راکړئ اجازت د الله په امان